سلامونه ټولو هیوادوالو ته، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ګرانو دوستانو، نن غواړم له تاسو سره یو بله مهمه ویډیو شریکه کړم چې غوښتل مې چې د راتلونکو حاجیانو لپاره، هغه حاجیان چې سږ کال حج ته راځي، باید یو څو مهمې سپارښتنې دي چې باید زه ورته دلته په ویډیو کې وایم. هیله ده چې تاسو ځان سره دغه ویډیو مخکې شریکه کړئ چې تر څو ټولو حاجیانو صاحبانو ته ورسیږي او په دغې ثواب کې هم تاسې برخه واخلئ. ګرانو دوستانو، لومړی راځو د زمزم موضوع ته. دلته زیاتره مونږ چې کوم کسان وینو، دلته مختلفو ځایونو کې د زمزم اوبو کولرونه لګېدلي، په ځینو ځایونو کې چې دی یوازې تشو اوبو لپاره چې دی ځایونه جوړ شوي او هغه زمزم اوبه نه وي. زیاتره زموږ هیوادوال او زموږ پښتانه وروڼه چې دی ورسره ټاپکې د وطن نه راوړي یا دلته ټاپکې واخلي، نو هغه ډکوي، هغه حالا کې د زمزم اوبه نه وي. هر کله چې ګرانو دوستانو تاسې دغه شان اوبه له ځانه سره یا وړئ یا ځان سره وتاخته یا خپل وطنو ته وړئ، کوشش وکړئ چې لومړی معلومه کړئ چې آیا دغه زمزم اوبه دي او که نه. له هغې وروسته تاسې د خپلې ټاپکې بیا ډکې کړئ، ځان سره یوسئ. دلته په زیاتره ځایونو کې چې دی ګریزرې لګېدلي، خو هغه یوازې د یخو اوبو لپاره، خو خلک دا فکر کوي چې دا زمزم اوبه دي. بل ګرانو دوستانو، دوهمه موضوع چې ډېره ضروري موضوع ده، زموږ یو شمېر وطنوال راځي او هغوی سره خپلې ښځې، نو بیا دلته چې ترې بېدرکه کېږي ځکه ډېر زیات رش وي. نو ګرانو دوستانو، که تاسو سره څوک د خپل کور خلک راځي، باید تاسې ورته لطفا په ورقه باندې مکمل خپل ادرس ولیکئ، د خپل د افغانستان ټلیفون شمېرې، تر څنګ د سعودي عربستان شمېرې، او کوم هوټل کې چې تاسې اوسېږئ باید هغه هوټل چې دی هغه نمبر ادرس باید تاسې په دغه ورقه ځان سره ولیکئ او خپلې مېرمنې یا خپل خور یا خپل مور ته یې ورکئ. بیا هم که چېرته له دوغې څخه دغه ځای ورکېږي، دغه هوټل ورکېږي، باید پولیس سره تماس وکړي یا دلته چې کوم کسان دي هغوی ته دې ووایي، نو هغوی به مستقیما همغه هوټل ته بیایي. چې تاسې هغوی ته دغه نمبر او ادرس په ټلیفون ولیکو، که چېرته دوی غلطیږي یا خپل ځای ته په وخت نشي رسېدلی، نو بیا تاسې کولی شئ چې دغې ورقې څخه استفاده وکړئ او کوشش وکړئ د دوی لپاره یو وړوکی ټلیفون هم ورکړئ. دلته ورته خپل په پاسپورټ باندې چې دی دوی ته سیم کارډ راوباسئ، ځان سره هم نمبر ولیکئ او هغوی ته هم تاسې خپل نمبر ورکئ. په سختو حالاتو کې به تاسو سره هغوی بیا تماس کوي او تاسې به یو بل په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. بل ګرانو دوستانو، یو بله مهمه موضوع چې دا، که چېرته تاسې په کوم هوټل کې پاتې کېږئ او هغه هوټل کې چې دی سهولیات تاسې ته نه ترسره کېږي، مثال به طور چې کوم امکانات دي هغې کې خلک سستي کوي یا تاسې ته خدمات سم نه وړاندې کوي، نو تاسې کولی شئ چې مستقیما دغه د پولیسو شمېرې سره تماس وکړئ. زه به دغه شمېره تاسې ته په دې سکرین ولیکم، نو هغې څخه په استفادې تاسې کولی شئ چې خپله ستونزه حل کړئ. که کوم چا سره مو جنجال، کومه قضیه راځي، نو تاسې باید ډایرکټ د پولیسو له مرکز څخه مرسته وغواړئ او هغوی سره تماس وکړئ. ګرانو دوستانو، که تاسو څخه څوک ورکېږي یا بېدرکه کېږي در څخه، دلته دوی خپلې غرفې جوړې کړي دي، تاسې به ځئ په هغه غرفو کې چې دی هلته به تاسې خپل معلومات ثبتوئ، د معلوماتو ثبت څخه وروسته هغوی ابلاغ کوي، نورو پولیسو ته خبر ورکوي چې داسې یو نفر ورک دی، نو هغوی درته پیدا کوي. دا زموږ حاجي صاحب چې ما سره را روان دی، د هم دغه ستونزه ده، اجۍ بیبي ته بېدرکه شوې ده، ورپسې ګرځو. نو تاسې هیله ده چې راځئ، باید خپل ټلیفون نمبر او ستاسې نمبر وي، د هوټل نمبر وي، دا باید تاسې هغوی ته په ورقه کې ولیکئ او په جب کې ورته کېږدئ. نو هیله ده چې دغې شي ته مو پام وي. نو هیله ده دغه ویډیو د سره ټولو دوستانو ته مخکې ولېږئ، په دغې ثواب کې را سره برخه واخلئ، په دې وکړي چې موږ او تاسې هم په حج مراسمو کې سره یو ځای سو او یو ځای حج وکړو. دوستانو، اوس مهال چې د دنیا چې ده پرمختللې ده او د هر چا لپاره چې دی نیټ ضروري، نو خوشبختانه د سعودي عربستان حکومت ډېر زیات ښه خدمات دلته وړاندې کوي. که چېرته ستاسې انټرنیټ ته ضرورت پیدا کېږي، تاسې کولی شئ چې د 3 ساعتو لپاره فری وای فای ترلاسه کوي یا فری انټرنیټ ترلاسه کوي. د هغې طریقه دا ده چې ستاسې چې کوم ټلیفون نمبر دی هغې ته یو کوډ راځي، باید تاسې هغه کوډ چې دی په خپل موبایل کې ووایئ. نو که تاسو سره هر سیم کارډ وي، تاسې لپاره به 3 ساعته وای فای چې دی دا به فری وي. د ضرورت په مهال تاسې کولی شئ د هغې څخه هم استفاده وکړئ. بله مهمه موضوع ګرانو دوستانو، ګرانو حاجیانو، خدای مو په حج کې قسمت وکړه او هر کله چې حج ته راغلی، نو موږ د سره په دعا کې مه هېروئ. بله مهمه موضوع ګرانو دوستانو، د ګرمۍ ده، دلته د ګرمۍ فیصدي یو څه زیاته وي، د حرارت چې کومه درجه ده دا لوړه وي. نو که تاسې کله خپل وطن راتلی، نو کوشش وکړئ ځان سره یو ښه عصري چترۍ، کوچنۍ چترۍ باید تاسې له ځانه سره ولرئ، تر څو د دې لمر د شعاګانو څخه ځان وساتئ، ځکه د مکې مکرمې ډېر تیز لمر دی. ګرانو حاجیانو، یو شمېر حاجیان چې کله مسجد الحرام یا کعبې شریفې ته راننوځي، نو دوی سره دغه څپلکې په لاس کې وي چې کله په کومه دروازه دوی راننوځي، نو هغه چپلکې هلته ځان هغوی هلته په خانو کې کېږدي، چې بیا بېرته وتو په وخت دروازې بدلې وي یا هغه دروازې بندوي. نو تاسې لطفا هر کله چې
ځان دلته راننوځي او سپلای یا سپله کې در سره وسی باید تاسې ځان سره داسې یو کوچنۍ غوندې خلطه ولرئ. په دغه خلطه کې باید تاسې دغه خپل کوم مهم سامان دی دا تاسې باید ځای په ځای کړئ. بله مهمه موضوع ګرانو دوستانو د غلا ده. تاسې به ډېر زیات په خپل سامان باندې احتیاط کوئ. خپل سامان چې دی د هغه به حفاظت کوئ، ځکه دلته قسمه قسم مختلف خلک او زیاتره کسان چې دی الله دې ورته د نیکۍ هدایت وکړي غلا کوي. نو خدای مکه تاسو څخه خپل شی نه ضایع نه شي.